دا ریاست چې کاکړه مو لګیا دی د پښتنو په نسل وژنه باندې دغه واقعه دغه رنګ واقعه په خړ کمر کې مونږ سره کړې وه دغه په وانه کې مونږ سره دغه عمل کړی و او هر وخت داسې موقع غواړي چې یا رمضان وي یا اختر وي نو دغه ریاست دغه تور جرنیلان دغه کارنیلان راشي او زمونږ دا ښکلي پښتانه زمونږ دا ځوانان ډېر په بېدردي سره دوی مړه کوي او زمونږ نه اختر ته ګوري نه دوی د روژې رمضان ته ګوري داسې خو اسرائیل هم نه دي کړي دغه شاعرویا خو هندو هم نه دا کړی په کشمیر کې په کشمیر کې چې کله هم دوی ګولۍ چلولې دي نو یا یې د ربړ ګولۍ چلولې دي یا چې کومه د انسو ګیس پې اچا استعمال کړی دی خو دا واحد ریاست دی چې په خپلو ښاریانو باندې ډایرکټ سیده ګولۍ ولي او په سینه باندې ولي او په سر باندې ولي نو مونږ نن دغه میسج ورکوو چې په دې ګولۍ باندې ته مونږ نشئ هېرولی دغه خپل حقوق دپاره به مونږ ټول پښتانه په هر ښار کې په هر کلي کې په هر سړک باندې درته ولاړ وو څو پورې دی چې خپل حق نه وي راکړی دا یو سوچ دی دا یو فکر دی دا یو نظریه ده دا نظریه به مونږ خپل نوي نسل ته منتقل کوو خپلو بچو ته به منتقل کوو څو پورې چې دې ریاست مونږ ته خپل پوره انساني حقوق نه وي راکړي هغه پورې مونږ په آرام باندې نه کینو مونږ د چمن ولس ته دغه پیغام ورکوو چې ستاسو په دوک درد کې مونږ د خیبر یو که د پېښور یو مونږ ټول در سره شریک یو تاسو یوازې نه یئ ستاسو دا درد زمونږ درد دی ستاسو دا وینه چې تله شوې ده دا زمونږ وینه ده دا پښتنه وینه ده دا پښتنه وینه به انشاءالله انقلاب راولي ملګرو مونږ په دې خبره باندې سوچ وکړو چې دا ریاست زمونږ سره ولې داسې سلوک کوي دا تعصب ولې راسره کوي نو مونږ که په دې باندې هور وکړو نو دې نتیجې ته به ورسېږو چې دغه پښتانه ټول عمر داسې محکوم نه وي دا پښتانه ټول عمر داسې مظلوم نه وي دا پښتانه ټول عمر داسې اکوپاید مقبوضه نه وي دې پښتنو تر بنګاله پورې بدشایي کړې ده دې پښتنو داسې ځوانان او داسې مشران پیدا کړي دي چې هغې دهلي پورې حکومتونه کړي دي نو په دې خاوره باندې مونږ حکمرانان پاتې شوي یو مونږ بادشاهان پاتې شوي یو مونږ دې خاورې ته ایډمنسټریشن ورکړی دی مونږ دې خاورې ته سړک ورکړي دي مونږ دې خاورې ته ریفارمز اصلاحات ورکړي دي نن دغه پنجابي مونږ ته په سپک نظر باندې ګوري وجه دغه ده چې زمونږ خاوره یې قبضه کړې ده زمونږ په وسایلو باندې قبضه کړې ده نو مونږ به کوشش کوو او دا ټول پښتانه به را بیداروو چې مونږ د دې پنجابي نه د خپله خاوره د خپل وسایل آزاد کړو چې کله مونږ د دې وسایلو شتمن شو د واک اختیار زمونږ په لاس کې راشي یا د ده پلار هم ما سره ظلم نشي کولی یا به په دې چک پوسټ باندې ستا سپایي ولاړ وي نو ملګرو موږ د دې پرون چې کومه پیښه شوې ده د دې په سختو ټکو غمدنه کوو او موږ دې ریاست ته پیغام ورکوو چې مزید نقصان ور نه رسوي که نه یې به ډېر پښیمانه وي ډېره مننه